طالبانو ویان افغانستان کې د بشر حقونو د ضایع کېدو ادعاوې رد کړي. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلئ. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د بشر حقونه ضایع کیږي. نوموړی زیاتوي که د تیر کال دغه شپې او ورځې له روان کال پرتله شي نو معلوم به شي چې د بشر حقونو هغه مهال ضایع کېدل چې د خلکو پر کورونه بمونه غورځېدل کېدل، خو سږ امنیت تامین دی. طالبانو ویان دغه راز زیاته کړې چې د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت مسؤلیت ملګرو ملتونو ته ورګرځي او نړیواله ټولنه دې د ګیلو او نیوکو پر ځای د افغانانو لاسنیوی وکړي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښوي، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.